او ای محمد صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه چې کله هغه له خپلو اړوندو کسانو په بیلیدو ختیځه خوا کې ګوښه شوې وه او پرده یې نیولې وه له هغو نه پټه ناسته وه. په دغه حالت کې موږ هغې ته خپل روح یعنې فرښته ولېږله او هغه د هغې په وړاندې په بشپړه انساني بڼه کې څرګنده شوه. مریم ناڅاپه نارې کړې چې که ته کوم له خدایه ویریدونکی سړی نو زه له تا نه د رحمان پناه غواړم، ما ته مه رانږدې کېږه. هغه وویل زه ستا د پروردګار استازی یم او د دې لپاره لیږل شوی یم چې تا ته یو سپېڅلی هلک درکړم. مریم وویل زما به څنګه هلک وشي چې کله زه کوم بشر لمس کړی قدرې نه یم او نه زه کومه بدکاره ښځه یم. په رښتې وویله همداسې به کېږي، ستا رب فرمایي چې دغسې کول ما ته ډېر اسانه دي او موږ به دا د دې لپاره وکړو چې هغه هلک د خلکو لپاره یوه نښانه شي او زموږ له لوري یو رحمت او دا کار سرته رسېدونکی دی. مریم د دغه ماشوم امینواره شوه او هغه له دې امینوارۍ یعنې هلک سره چې په ګېډه کې درلود یو لرې ځای ته لاړه. بیا د لنګوال کړاو ورباندې د خرما ترېوې ونې لاندې راغی. هغې وویل کاشکې زه له دې نه مخکې مړه وای او نوم نښان مې نه وای پاتې شوی. په رښتې له لاندې هغې ته غږ وکړ، ویې ویل مه خفه کېږه، ستا پروردګار تر تا لاندې یوه چینه وبهولې ده او ته لږ غوندې د دغې ونې ډډ وخوځوه، پر تا به خوږې ښېرازه خرماوې راتویې شي. نو وخوره وڅښه او خپلې سترګې په دغه هلک روښانه کړه. بیا که کوم یو انسان دې ولیدو نو ورته ووایه چې ما د رحمان خدای لپاره روژه نظر منلې ده، له دې امله نن به زه له هیڅ چا سره خبرې ونه کړم. بیا هغه له دې ماشوم سره خپل قوم ته راغله. خلکو وویل ای مریم دا خو تا ستر جرم وکړ، ای د هارون خورې، نه ستا پلار کوم بد سړی و او نه ستا مور کومه بدکاره ښځه وه. مریم د ماشوم لوري ته اشاره وکړه. خلکو وویل موږ له ده سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم دی. ماشوم غږ وکړ زه د الله بنده یم، هغه ما ته کتاب راکړ او پیغمبر یې کړم او برکتي یې کړم هر چیرته چې اوسم او د لمانځه او زکات د پابندۍ حکم یې راکړ تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم او د خپلې مور د حق ادا کوونکی یې وګرځولم او زه یې سرغړوونکی او بدبخته نه یم ګرځولی. سلام دی پر ما کله چې زه پیدا شوم او کله چې مړ شم او کله چې ژوندی راپاڅول شم. دغه دی د مریم د زوی عیسی سرګذشت او دغه د هغه په باب هغه رښتیانۍ خبره چې په هغه کې خلک شک کوي. د الله دا کار نه دی چې هغه څوک په زوی ولی ونیسي، هغه پاک ذات دی. هغه چې کله د کومې خبرې فیصله کوي نو وایي چې شه او همغسې کېږي. او عیسی ویلي و چې الله زما رب هم دی او ستاسې رب هم، نو تاسې د هغه بندګي وکړئ، همغه سمه لاره ده. خو بیا بېلابېلو ډلو په خپلو منځو کې په اختلاف لاس پورې کړ. نو کوم خلک چې کافر شول د هغو لپاره به هغه وخت د سترې تباهۍ وي چې کله هغوی یوه لویه ورځ وګوري. کله چې هغوی زموږ په وړاندې حاضر وي په هغه ورځ خو به د هغوی غوږونه هم ښه اورېدونکي وي او سترګې به یې هم ښې لیدونکي وي، مګر نن دغه ظالمان په څرګنده ګمراهۍ کې اخته دي. ای محمد صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې چې دوی غافل دي او ایمان نه راوړي، دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله فیصله وکړی شي او له پښیمانتیا پرته بله چاره نه وي. پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیانو وارثان یو او ټول به زموږ لوري ته راوګرځول شي.